لپاره په سیمه کې او په نړۍ کې په هر هیواد کې که دوی حضور هم پیدا کوي خپل د ګټو لپاره پیدا کوي افغانان هم باید خپل ګټې په نظر کې نیولو سره او همداشان د امریکا ګټې هم په نظر کې نیولو سره په یو توافق ورسیږي. بالکل بالکل زه وایم که چیرې موږ د دوی سره په تضاد کې اوسو دوی خو هم راغلي دلته دوی نه وځي د دوی سره به جنګ کوو که د دوی سره هغه څه چې دوی د سیمې دپاره لري او د افغانستان دپاره لري هغه ورسره ونه منو افغانستان به نور هم د منځه لاړ شي او نور به هم ما مثالونه یاد کړل یعنی د ټولو هیوادونو د دوی سره جوړ جاړی کړی په یو نه یو ډول دوی زموږ د اسلام سره کار نه لري. دغه امنیتي تړون چې موږ ورسره امضا کړ ښاغلی وسلي دا په څه معنا ده؟ دا په دې معنا نه ده چې د افغانستان حکومت د دوی سره یو جوړ جاړی کړی؟ د امنیتي تړون د افغانستان د حکومت او د خلکو په ګټه اصلا نه دی. سمه ده یو څه منفعت به پکې د نغدو پیسو یا د هغه څه چې موږ اوس کلک ضرورت ورته لرو اما لکه څنګه چې نور هیوادونه او نور داسې هیوادونه چې د یو ځای راځي او بل هیواد کې عمل خپل نظامی حضور پیدا کوي یا ډی ورته ورکوي په هغه ډول نه دی لکه نور هیوادونه چې کوي سره. کله چې په افغانستان باندې برید وشي امریکا ورته سترګې غړوي او دا هم نه ورته وایي چې زه به یو راکټ پې فایر کم او یا به هم که دا مې نشو کولی نو دغه جنګي تیاره به تا ته درکم ته یې ځواب ووایه بنان په دې کې منفعت د افغانستان اصلا نشته. کله چې دغه تړون لاسلیک شوی په افغانستان کې امنیتي اوضاع لا خرابه شوې ده د افغانستان حالات امنیتي حالات تر دې ورسېدل چې اوس مخامخ جبهي جنګونه روان شول او دا لا روان دي نور به څه پیښیږي یعنی په دې امنیتي تړون کې د افغانستان هغه ګټه نه وه دومره ګټه نه وه لکه څنګه چې کېده. نو باید څه وشي ښاغلی وسلي اوس؟ اصلا دغه دوه مشران چې کله یا ولسمشر غني چې واک ته ورسېده دوی باید دومره عجولانه دا کار نه وای کړی او دوی باید یو څه فکر پې کړی وای. دوی باید هغه مسایلو باندې چې پخواني ولسمشر کرزي صاحب تاکید کوم د هغې سره په یو نه یو ډول جوړ جاړی کړی وای د دوی سره او په دې کې یو څه تغییرات راوستي وای چې اقلا موږ هم یو څه ترې اخیسته وای افغانان هم یو څه ګټه ترې اخیسته وای دوی خو د افغانستان نه تلل او بیا هم نه ځي که دوی سره تړون لاسلیک کړي او که نه لاسلیک نه کړي دوی په افغانستان کې پاتې دي. نو څه فکر کوي چې اصولي صاحب اوس باید په دغه تړون کې تجدید نظر وشي او څه ډول؟ داسې ده چې که لس وارې تجدید نظر موږ هم پکې راولو د امریکا چې خپله خوښه وي همغسې پر مخ ځي دوی د افغانستان د اردو سره په اوایلو کې چې ویل چې د افغانستان اردو موږ تجهیزوو اما تر اوسه یې تجهیز نه کړه دغه د 14 کاله ووتل چې دوی تجهیز نشوه کړی. زموږ ځوانان شهیدان کیږي د هره ورځ زموږ ځوانان ټپیان کیږي مایوبیږي او د دې علت څه دی؟ د دې علت دا دی چې موږ وسایل نه لرو او هغه وسایل چې په کار ده چې یوې پیاوړې اردو سره وي هغه یې ورته ور نه کړل د هغې علت هم معلوم دی چې دلته بیا د پاکستان خفه کیږي او هغه تړون چې امریکایان افغانستان ته دلته راتلل هغه تړون یې ورسره امضا کړه د پاکستان سره او پاکستان دا پکې خوده چې د افغانستان پوځ به ماته نه قوي کوي او په یو نه یو ډول به ضعیف او کمزوری ساتي تر څو چې زما د سر درد نشي او زما د سترګو خار نشي. نو که دلته اصولي صاحب یوازې د تجهیز د خبره وي په افغانستان کې نو دا د هر افغانستان یو خپلواک هیواد دی او دا خپل استقلالیت لري خپل د همدغه استقلالیت پر اساس کولی شي چې د هر هیواد سره هوکړه لیکونه ولري توافقنامې ولري او همداشان مرستې وغواړي ځکه چې دا مستعمره هیواد نه دی افغانستان یو مستقل هیواد دی. نو دلته موږ نور هیوادونه هم لرو چې هغوی دې ته آماده دي چې باید افغانستان سره مرسته وکړي مخصوصا د نظامي په برخه کې لکه روسیه لکه هندوستان چې د چورلکو په برخه کې د افغانستان حکومت سره ژمنه کړې وه چې دا به ورته ورکوي. نو ولې د افغانستان حکومت دغه ګامونه نه پورته کوي له دغو سره؟ کله چې د امریکا خوښه نه وي په افغانستان کې هیڅوک نشي کولی چې د بل چا څخه وسلې واخلي. کله چې د امریکا خوښه نه وي په افغانان هیڅ نشي کولی چې د روس نه خرید وکړي او یا د چین نه وکړي یا هم د هند نه وکړي. د دوی څخه پوښتنه باید په یو نه یو ډول وي چې دوی دلته مستقیم لاس لري په افغانستان